السلام علیکم دوستانو که دغه کارونه ښځې او خاوند وکړل نو په یو بل حرامیږي او نکاح پرې ماتیږي. که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو دا یاد وساتئ چې کومه لاره موږ ته اسلام ښودلي هغې کې موږ ته ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې په اسلام کې هر چاته حق ورکړل شوی. نن درته یو څو داسې ضروري معلومات شریکوم چې باید هر څوک پرې پوه شي، ځکه چې د دې په نه خبرېدلو باندې انسان ډیر غټ ګناهګار کېدلی هم شي. دوستانو هغه کارونه په کوم چې ښځه په خاوند او خاوند په ښځې حرامیږي یعنی نکاح پرې ماتیږي. اول اسلام پرې ښودل، که چیرې ښځه یا خاوند اسلام پرېږدي نو دا نکاح ماته شي او له هغې وروسته چې دی کوم کوروالی کوي دا حرام او زنا ده. بله ضروري خبره ده اسلام وایي چې کله زوی او لور د 7 کالو شول باید مور سره یوځای نه سملي او ځای ترې جدا کړي، ځکه چې اسلام دا خبره د دې لپاره کوي که چیرې د ښځې خپل زوی او یا د پلار خپلې لور سره په شهوت لمس کړي نو یو په بل باندې حرامیږي. درېیمه خبره دا ده چې خواښې سره کوم کس زنا وکړي او یا هم کومه ښځه سخر سره زنا وکړي او یا هم په شهوت لاس وروړي نو ښځه او خاوند په یو بل باندې حرامیږي. نو دوستانو له دې لپاره اسلام هم وایي چې له خواښې او سخر سره یوځای چې د خواښې او سخر سره یوځایوالی ښه نه دی، ځکه چې کوم ځای کې 2 کسان ناست وي دریم کس ورسره شیطان وي او شیطان خامخا مسلمان غلط کارونو ته اړوي. کیدای شي دې کې داسې مسلې هم وي چې زه پې نه پوهیږم او یا هم ما د هغې په باره کې خبر نه وي حاصل کړی. نو د دې لپاره د هرې خبرې جواب له یو دیني عالم وغواړئ او دا نن چې کوم مونږ تاسو سره شریک کړل نو دا مونږ اوریدلي او تاسو ته مې بیان کړل. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.